بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پرونی سبق کې د الحاد یو تقسیم ذکر کو په اعتبار د نظریاتو سره. چې الحاد په اعتبار د نظریاتو سره په څو قسمه باندې دی او کم قسمونه دي. نن دا خبر ذکر کو چې الحاد یعنی دویم تقسیم ذکر کو چې الحاد په اعتبار د زمانه سره او په اعتبار د تاریخ سره په دوه قسمه باندې دی. یو تو ویل کېږي الحاد قدیم یعنی پخانه الحاد، یو تو ویل کېږي الحاد جدید یعنی نوې الحاد. نو اوس الحاد کې نوېواله او زوړواله د دې څه مطلب؟ نو مطلب د دې خبرې دا دی، الحاد خو الحاد دی، په دې کې جدیدیت او دغه شانته کې قدیمیت یعنی زوړواله او نوېواله ناراضي. خو د دې مطلب دا وی چې کله الحاد قدیم او الحاد جدید ذکر شي چې د الله جل شانه د وجود نه انکار کول یا دغه شانته دغه د قوانینو نه انکار کول وغیرہ د الحاد چې کوم تعریفاتو، نو دا په مختلفو وختونو کې په مختلفو زمانو کې په مختلف شکل و صورتونو کې راوچت کړی شوي دي. د دې وجنه مخکې چې ونه الحاد په یو فلسفیانه سوچ په شکل کې دغه شانته کې په منطقي قیاساتو په شکل کې هغه بخورول کېدو او وجود ته راتلو. دې دور کې زیات طور په ساینسي اصطلاحات او دغه شانته کې ایډیالوژیکل ساينس چې دی یعنی نظریاتي ساينس چې دی، نو د هغې په بنیاد باندې هغې ته وجود ورکړی شوی دی. نو د دې دا تقسیم چې کیږي الحاد قدیم او جدید، دا په دغه اعتبار سره نور الحاد دی کاغه مخکې یو چا د خدای د وجود نه یا دغه د قوانینو نه انکار کړه او که وس کړی دی. خو امید دی چې دا خبر بس تاسو په ذهن کې راغلی وي او تاسو په دې باندې پوه شوي وي. د الحاد تاریخ ته کم وخت نه شروع کیږي، نو موږ به ووایو چې دې ته الحاد قدیم د کم وخت نه شروع شوی دی او د کم وخت پورې چې الحاد نو د هغې باندې اطلاق د الحاد قدیم کېدو، او بیا د کم وخت نه الحاد جدید شروع شوی. یعنی د کم وخت نه په فلسفیانه او منطقي انداز کې الحاد راوچت کړی شوی دی او د کم وخت نه په نظریاتي ساینسي نظریاتو په بنیاد سره هغه الحاد راوچت کړی شوی دی. نو د هغې دپاره به ته داسې وکړي چې تاریخي پس منظر د الحاد چې کوم دی هغه به څه کې زده کړي، نو تا ته بیا اندازه وشي. دا خبره یاد ساتئ چې الحاد د کوم وخت نه چې مذهب دی، د کوم وخت نه چې عقیده ده، یعنی د کوم وخت نه چې انسان د یو بالاتر هستی اقرار کړی دی او د هغه بالاتر هستی د طرف نه قوانین منلی دي، نو د هغه وخت نه د الحاد هم شروع شوی دی. لکه الله جل شانه حضرت آدم علیه السلام پیدا کو. اوس حضرت آدم علیه السلام چې کله پیدا کو الله رب العالمین، نو بیا قرآن ذکر کوي چې الله رب العالمین حکم وکړو تاسو دته سجده وکړئ. نو دغه وخت کې ټولو فرشتو سجده وکړله الا ابلیس، مگر ابلیس سجده ونه کړله. نو د ابلیس دغه سجدې نه انکار کول دا په زمره او په باب د الحاد کې راځي. یعنی په دې سره دا ابلیس چې دی نو دا ملحد وګرځېدو. ولې؟ ځکه موږ د الحاد تعریف کړی وو چې الحاد ویل کېږي د مذهب نه انکار کولو ته، د خدای د وجود نه انکار کولو ته. نو اوس یو سړی د خدای نه انکار کوي یا د خدای د وجود نه خو انکار نه کوي، خو البته د الله جل شانه د احکاماتو نه داغه د قوانینو منلو نه سوکي یا په هغه قوانینو باندې د عمل کولو نه سوکي انکار وکي، نو داسې سړی بیا څه ګرځي؟ ملحد ګرځي. ځکه د مذهب درې مقدمې وي، مذهب خو د دریو مقدمو د مجموعینو مو یو بالاتر هستی مني، قوانین به د هغې د طرفه مني او په هغې باندې به عمل کوي،
او بیا به د حساب کتاب یقین لري عقیده لري. نو ګوره الله رب العالمین حکم کو تاسو سو کوي سجده وکي حضرت آدم علیه السلام ته. دې ځای کې ابلیس چې دی نو انکار وکړو د سجده اونکړه. الله وته ولی نو بیا وی خلقتنی من نار وخلقته من طین. بهر کې هغه خو تفصیلی خبرې دي زمونږ دای سره سکار نشته. زمونږ دا دی چې د ابلیس دا انکار کول د سجدې نه، نو ابلیس خو الله جل شانه منستو، خداغت یو قانون اونه منستو او جمله قوانین نه منستل یا یو قانون نه منستل. دا څه شی دی؟ دا یو شان ترازی، یعنی په باب د دین کې د ضرورت دین کې د یوې خبرې نه انکار کول یا د ټولو نه انکار کول، دا ټول سری یو معنا لري. سره سکیږي د اسلام نه خارجيږي. نو ابلیس دا یو لوی ملحد. دویم نمبر خبره چې کله قرآن تاسو ګورئ نو نمرود به تاسو اوریدلې وي دا واقعات چې قرآن کوم ذکر کړي د حضرت ابراهیم علیه السلام او د نمرود. نو د ټولو نه بیا د ابلیس نه وروسته نمرود چې نو دا هم یو لوی ملحد. هغه څنګه؟ ګوره حضرت ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظره کوي، مباحثه ورسره کوي. نو موضوع سره حضرت ابراهیم علیه السلام یو ما فوق الفطرت هستی د خدایتوب او داغه د خدای څخه کوي دعوه کوي چې ګوره الله رب العالمین هغه ما فوق الفطرت هستی ده. دغه نمرود په خپل باندې د خدای دعوه کوي او د ابراهیم علیه السلام د خدای هغه نفي کوي. نو ګوره چې په خپل باندې د خدای دعوه وکړه، یعنی یو خپل ځان بالاتر هستی وګڼله او دای وی چې بالاتر هستی دا خو زم. نو ګوره نمرود څه وکړو؟ اوله مقدمه چې د مذهب د بالاتر هستی نه انکار، او بالاتر هستی نه انکار دا خو د خدای نه انکار دی کنه، یا د خدای نه انکار کول یا د بالاتر هستی نه مترادف الفاظ خبرې دي، یو شانت قضیه او جمله ده. نو د نمرود د پخپل د بالاتر هستی کېدو اقرار کول دا انکار د خدای تعالی نه، او انکار د خدای نه یا د بالاتر هستی نه دا څه شی دی؟ دا الحاد دی. نو نمرود چې دا هم سو هغه ملحد و. بیا د هغې نه وروسته که وکتلی شي نو فرعون د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې چې تیر شوی دی نو دا هم ډېر لوی ملحد. ولې قرآن ذکر کوي د ملحد دعوه د فرعون دعوه سوه؟ وی انا ربکم الاعلی، وی زه لوی رب یم، لوی خدای یم کنه، د خدای دعوه یې وکړله. نو ګوره پکار خدا ده چې ته یو بالاتر هستی اومنې. نو فرعون هم د بالاتر هستی نه څه وکړو؟ انکار وکړو او ځان ته په خپل باندې هغه بالاتر هستی وي، یعنی د بالاتر هستی د منلو په ځای خپل ځان د بالاتر هستی سکو هغه پیش کو. نو فرعون څو دا هم سو ډیر لوی ملحد. دا یو ډیره تفصیلی خبره ده، د دې سره خو تعلق نه ساتي، خو چې آیا فرعون مسلمانو کده کافرو؟ کله چې د په حالت غر کېدو کې دغه وخت کې آمنت برب هارون و موسی قرآن ذکر کړی کنه، نو د ایمان مقبول او کنه، یعنی دی بیا مؤمن دی او کنه دی. نو په دې باندې مستقل د علم الکلام او دغه شان مفسرین بحثونه کړي دي. زه تاسو ته صرف خلاصه وایم، هغې طرف ته نه ځم. جلال الدین دوانی یو کتاب لیکلی دی ایمان فرعون په نوم باندې، او د دې خبرې اثبات کړی دی چې دا فرعون چې نو دا مسلمانو او دغه ایمان او دا خبره کول چې آمنت برب هارون و موسی، نو دا قابل قبولو. نو دا جلال الدین دوانی کتاب لیکلی دی ایمان فرعون. بیا خو اگر چې مولا لقاری رحمه الله، دغه شان امام قرطبی رحمه الله، تفسیر کبیر کې حافظ ابن کثیر رحمه الله، امام فخر الدین رازی رحمه الله، ټول رد کړی د دې خبرې چې د فرعون دغه ایمان چې دا ایمان معتبر نه، دا پکا کافرونو. جمهور رائے دا چې فرعون سو دا مسلمان نه، دا کافر خو. او جلال الدین دوانی د څه کړی دی؟ د ایمان هغه ترغیب دغه کړی دی، یعنی
تایید کړه او په دې باندې باقاعده دلایل پیش کړي. بیا چې قرآن کم ځایونه ذکر کړي نو الته کې څه کوي تاویلات کوي. بهر کې دغه خو یو تفصیلی جدا موضوع ده چې فرعون مسلمانو که فرعون کافرو، خو ملحد وسو زمونږ دا وایو تاریخي دغه کې چې فرعون یو لوی ملحد ولی بالاتر هستی نه منله بلکې په خپل باندې د بالاتر هستی کېدلو سکو هغه دعوه کوله. بیا د دین وروسته کتل راشي هندوستان په تاریخ باندې ته نظر واچي نو د هندوستان په تاریخ کې هم د الحاد اثرات دا چې کوم دی نو کم سے کم د زر کاله قبل مسیح یعنی د کم وس عیسوي روانه ده د 2000 د پاسه نو د دې د شروع کېدو نه مخکې یعنی 1000 سال قبل مسیح چې دی نو هغې د هندوستان تاریخ کې 1000 سال قبل مسیح وګوري نو پاغي کې هم د الحاد اثرات او الحادي شکوک او شبهات سکی هغه په نظر باندې راځي. مثلا د هندوانو یو مقدس کتاب دی دیوتا ریگ وید وای، ریگ وید. د ریگ وید کې داسې خیالات او داسې سوالات په خالق کائنات باندې کړی شوي دي چې پاغي سوالات او په هغه خیالاتو کې د دې خبرې اظهار دا خبره معلومیږي چې دغلته کې سو الحادي فکر هغه موجودو. لکه مثلا داغي په دغه ریگ وید کې یو ناس دی سوک دا داغي یو خپل دغه د عنوان دی او داغي یعنی حمد او دغه دی نو پاغي کې داغي لسم منډل 129 سوکت پاغي کې دلی کې د خدای د تخلیق او د کائنات متعلق څه کوي د دې په حواله سره شکوک شبهات پیش کوي. مثلا دای ترجمه دا وای سوک یقین لري سوک په دا اعلان کوي چې دا مخلوقات کله پیدا شوي دي او وی کیا خدا کائنات اور مخلوقات کی تخلیق کے بعد پیدا ہوا. دا قسم اعتراضات او دا قسم خبرې ترې څه کړي دي هغه په دغه کتاب ریګوید په ناس دیا سوک کې څه کړي دي ذکر کړي دي. نو د هندوستان په د ریګوید په دغه مقدس کتاب باندې کته نظر واچي نو تاسو بیا څه وشي د الحاد سنه فکر او هغه الحادي شکوک او خیالات پر بیا مومي. بیا چې کله سړی د ریګوید د زمانې نه یو 1500 کال وروسته نظر واچي نو دغه وخت کې بت مت او جین مت داسې تحریکونه شروع شوي. اصل کې دا دواړه یعنی که بت مت او که جین مت نو دا دواړه مذاهب او دا دواړه تحریکونه چې دا د هندو مت روایتي خدا پرستی خلاف د یو رد عمل په وجه باندې سو وجود تراغلیو. یعنی هغه د هندو مت چې کوم د خدای عبادت کولو یاغي چې کوم چاته خدای ویلو نو داغي پرد کې جین مت او بت مت سو هغه وجود تراله. دا گوتم بدھ شو نو د هندو مت د ډیرو دیوتاونه او دغه شانتي داغي منل داغي نس کړو انکار کړو او د زیات تور زور په دې خبره باندې یعنی په عملی اخلاقیات او مراقبه په دې خبره باندې ورکو کوم چې میټا فزکس تاسو ته ما بعد التبعیات امور وای دغه تبدس توجه نه کوله او زمون په نسبانه غزيات مهم امور دغه دي کنه. دغه شانته ک جین مت چې ده نو دی هم دا یو نظریه پیش کړی و چې دا کائنات په خپل باندې پیدا شوی یعنی د دې په خپل د پیدا کېدو د جین مت د ریګوید د زمانې نه 1500 کال وروسته چې کوم تاریخ او کوم مذهب وجود تراغله نو هغه دغه نظریه او دا څه چې کائنات په خپل وجود ته خدا عین الحاد دی کنه. دغه شانته بعض مذاهب خود دغه دي چې هغه ښکاره انکار نه دی کړی د خدای د وجود نه مګر پاغي کې داسې او تعلیمات بیا موجود دي ځکه دغه ډیر لوی مذاهب دي که په دغه هندوستان په دغه مذاهب باندې سړی نظر واچي خو بعضی مذاهب داسې دي چې پاغي کې د خدای تصور دا یو غیر ضروری او غیر یقیني ګڼل کېږي د ته دومره ضرورت هغه نه دغه کېږي. بهر کې د دې ځای پورې چې دا کم الحاد نو د الحاد قدیم وای دا یو منظم او تحریکی یعنی داسې الحاد نو
چې لکه اوس کوم موجوده الحاد دی چې مستقل تنظیم به یا مستقل شعبه وه، خو بلکې یو سړی و جو بس هغه به انفرادي څه کو داسې خیالات پیش کول چې پای کې به د خدای د وجود تصور نو یا به د خدای د تعلیماتو د قوانینو د منلو څه نو تصور نو. نو خلاصه دا شوله چې د الحاد شروع شوی د هغه د ابلیس نه، یعنی ابلیس اول ملحدو متاسو ته دغه الحاد ثابت کو، یعنی دغه چې څنګه ملحدو ځکه هغه خدای منستو، خو خدای چې ورته کوم حکم کړو نو د هغه حکم نه سو هغه په عمل کې نه راوستو، دغه نه سو انکار وکړو. دغه شانت بیا نمرود دا هم یو ډیر لوی ملحدو، دغه رست فرعون دا هم ډیر لوی ملحدو. بیا د هندوستان په دغه تاریخ باندې که نظر واچول شي 1000 قبل مسیح، نو پاغي کې داسې تعلیمات تاغي لکه د هندوانو چې کوم مشهور کتاب د ریګوید مقدس، پاغي کې داسې تعلیمات میلاویږي چې د خدای د وجود نور کې سره انکار دی. ماته سو ته داغې نه اقتباس چې دی داغې هغه ترجمه پیش کړل چې پاغي کې کم قسم سوالات کړي دي. بیا بت مت د دین روسته، یعنی د ریګوید تعلیماتو نه روسته 1500 کاله د هندوستان کې چې کوم بت مت او جین متو نو دا الحادی افکار لرونکي سو مذاهبو. بهر کې دې ته چې کوم د دې وخت پورې چې کوم الحاد دی نو دا په الحادی قدیم سره یادول کېږي. بیا چې کله هغه د کلیسا او دغه تصادم رااله د ساينس او د اهل کلیسا دغه په وخت کې چې کوم بیا تحریکات راغلي، ان شاء الله غو بیا سبا کې خیری وایو دغه ته د الحاد جدید تاریخ پس منظر تاسو هغه ویلی شئ.